د ملي سرود پر مهال د محمد نبی ژړا خلکو څخه غبرګون ورته وښود. سلام ستړي مشئ. نن شل ورځ نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د سکاټلند لوبډلې په وړاندې ترسره کوله. د معمول سره سم له لوبې وړاندې د هېوادونو ملي بیرغ میدان ته راوړل کیږي او ملي سرود غږول کیږي چې نن هم د افغانستان ملي بیرغ راوړل شو او ملي سرود وغږول شو. خو د افغانستان د کرکټ کپتان محمد نبی د خپل هېواد د ملي سرود د غږېدو پر مهال وژړل او وروسته یې اوښکې په لاسونو پاکې کړې. د نورو لوبغاړو په څېرو کې هم خفګان لیدل کېده. یاد دې وي چې د طالبانو له راتګ وروسته داسې ویل کېدل چې شاید د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان ملي سرود ونه غږول شي او ملي بیرغ یې هم نه وي، خو هم ملي سرود وغږول شو او هم ملي بیرغ ورپول شو. خو د هېواد دننه ملي بیرغ نشته، ملي سرود نه غږول کېږي. طالبانو خپل سپین بیرغ پورته کړی، خو لا هم د بیرغ او ملي سرود په اړه رسمي دریځ نه دی اعلان کړی. د ملي بیرغ، ملي سرود او د نبي د ژړا په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه ډېر وو. ډېری خلکو ویلي چې د ملي سرود پر مهال یې ژړلي او احساساتي شوي. ځینې بیا دې شېبې سخت خفه کړي وو او ویلي وو چې خپل ملي اتلان داسې نشي لیدلی. ډېرو بیا د محمد نبي انځور په خپلو پروفایلونو لګولی وو. ځینو بیا له طالبانو غوښتي وو چې ملي سرود او ملي بیرغ دې په خپل ځای پرېږدي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ او تاسو مو هم خپل احساسات راته ولیکئ. دا وه د محمد نبي د نن ورځې ژړا په اړه زموږ ویډیو. که خوښه شوې مو وي ضروري لایک کړئ. بیا چې تاسو پر درځم پلی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.